بسم الله الرحمن الرحیم رزو لیسن 19 اف MS Word 2016 نولسمه نمبر درس زموږ تاسو سره انزرټ اپ دی نن موږ تاسو سره کڅ سټارټ کوو ټیبلز ګروپ کولو سیدا ګوري په خام تاسو په انزرټ اپ کې پیجز ګروپ باندې سټپ بای سټپ کار وکړو نو چیرته ټیبلز ګروپ راځو سیدا ګوري ټیبلز لپاره استعمالېږي د کوم تاسو کوم مطلب ډیټا سٹور کوو اورګنایز کوو یې پکې سیدا څه قسم ګوره کنټرول W کنټرول پلس N الکه زما سب کار شغلم چې یو ټیبل انزرټ کما یو جدول جوړ کما دلته بلاش پس ګوره انزرټ ته بلاش ما ټیبل باندې کلیک وکم دلته اوس ما ته لکه سوي چې انزرټ ټیبل انزرټ څه مطلب اضافه کول درج کول لکه څومره د پکار دی ګوره پاس مر څه کار کېل کانو 3 times 4 څه مطلب څه کانو 3 کلمونه او څلور روګانې سره تاسو انتخابات دیږي پوره صحیح شو تقریبا لس ما څه چې کانو کلمونه شول او اته روګانې شول کلیک کړئ بنده اوس څنګه چل شو ډایرکټ ما سره جوړ شو جدول جوړ شو د کله داس نوښت کومه ښه اوس ګورئ ورته رول نمبر صحیح شو مطلب دا رول نمبر لري ښه او دا مطلب سټوډنټ نیم شو دا فار ایگزامپل فادر نیم شو لکه دا کلاس شو سره ښه دا فار ایگزامپل ټایم شو تاسو سره سره او دا فار ایگزامپل فیس شو تاسو سره دا فار ایگزامپل اډمیشن ډیټ شو سره الکه فیټ کړی دی فیس یس اور نو سره او فار ایگزامپل الکه کوم استاد سره درس وې سره اوس ګل د ماستر کړه دا څه مطلب ما د کې سنټری وکړه ګور دا قسم انزرټ کوم لکه اول نمبر څو د ما سره نشو کوم لکه نو خان دی فار ایگزامپل فادر نیم جان سره کلاس لکه ورډ کلاس کې د ما سره 100 بجې ټایم دته تر 1 بجې ټایم کې سره ها ډبل ډاټ صحیح شو الکه فیس 100 روپے 0 روپے پیس لکه په کوم طریقه اډمیشن وکړه د طریق باندې سره 2016 خلک فیډ کړل نو پیس باندې ورکړای کوم استاد سره درس وایي چې احمد استاد سره درس وایي سره اوس ګوره دا په خپل مطلب لکه چې یو سټرکچر دی یو جوړښت دی لکه سره نو دغه تاسو سره څه کوو ډیټا سٹور کوئ پکې اورګنایز کوئ کله تاسو مطلب د ټیبل خبر وکړه ټیبل په خپل سره مختلف قسمه برخې لري برخې لري ګوره دا کوم تاسو مودي ګوره دی لکه چې کالم دی ته وایي ښه کوم برخې لکه ګوره د بنويشته کو سره او لکه چې ما سره کلمونه دي ښه ستون چې تاسو پښتو کې ورته وایو صحیح شو کالمز کوم چې په عمودي شکل باندې ما سره راځي سره او بل لکه دغه چې ما سره روګان دي چې ما سره روګان مطلب څه ګوره کوم چې په شکل باندې ما سره سره روز می تاسو ورته وایي ښه ته شي روز ښه دا وشو لکه بل ګوره دا مطلب دی وی خندل کسې لکه سیل ورته وایي سیل کنو سیل دی ته ویل کی ښه ځکه یو خانه د صرف سیل وشو تاسو سره ګوره سیل کې څه خبر ده مطلب دی وی خندل سیل کې سیل ورته وایي سیدان ښه بل ګوره لکه نو په دې سیل کې ما سره کنو سی وی یو ویډیو پکې لکه ګوره ریکارډ دی ته وایي ښه چې لکه نو ریکارډ اوس ګوره دا مکمل ما چې لکه دا ریکارډ دی ما سره سیدا ګوره یو جان تاسو په سم خبره دې څه پر سي لیکلو ته ریکارډ وایي سیدا ښه بل ګوره لکه نو دلته اوس پاس مال کسل کلی دي چې رول نمبر دا چې ما سره فیلډ دی چې دی فیلډ سیدا فیلډینګ ګوري ذات مهم دی ورته ښه څه لپاره کله تاسو تل چې مطلب څو کې ټیبل جوړ کې تاسو به فیلډینګ ډیر ذات کوي ښه دا لکه ایکسس کې ذات اهمیت لري ښه ټیبل ټیبل څنګه به جوړ شي دا به پته لري لکه څنګه تاسو باید کوم څه کوم انزرټ کوم سره خدای کوم سکل پین ختم کړل سره دا ختمو ملکه څنګه ختم کا ورته ها رزور پس دلته مطلب تاسو کوم الله تل چر لک دا ټیبل څنګه شي ځات سو کول ته ودرګه لکه سپریس کا ټپ بٹن پریس کا اوس ګوره سې کیسه ملکه دا اضافه کیږي د سره سپریس کا ور پسې ټپ بٹن سیدا ټپ بٹن سره څه کار کیږي دا روګانې سیل نه سکی در سره دا اضافه کوي کلم نه اضافه کوي ور سره خاص سره پروګانې او سیلونه اضافه کیږي د سره دا کلان ور پس را روان دي سیدا ها دا په خپل رقم چې ما سره یو ابجیکټ دی چې لکه نو ابجیکټ مين یو شی دی لکه چې ما سره یو شی دی دا سره لکه نو خپل یو کنټیکچوال ټاپ دی سره لکه نو ګوره یو ډیزاین دی بل چې ما سره لی اوټ دی دا چې مربوطه دي د دې ټیبل ټولز دي سره دا اوس ګوره سوایم درته دې کې خبرې دي حاصل ته کلیک کوم بل لکه سوي چې مطلب ساده څه کار شو چې انزرټ ټیبل دا ختموم دي نه ښه دا تاسو سلیکټ کړئ او سو هاي بیک سپیس وای څنګه شو ختم کړل شو ښه انزرټ زما لکه سو کما ته انزرټ ټیبل کلیک کړئ باندې اوس تل تماسه وکړم چې ټیبل ته انزرټ کول غواړئ ټیبل سایز څومره وي ګوره الکه چې نمبر اف کلم څومره کلمونه تاسو پکار دي 15 کلمونه یا لک زیات کا ورته و کلمونه او څومره روګانه پکار دي چې څومره ماته انزرټ کا و روګانه ماته انزرټ کا اوکې کله څنګه چل شو ډایرکټ ماته انزرټ کولای شو سیدا صرف څه کوته نمبر اف کلم انزرټ سپیسیفای کوا یا دا څه مطلب غواړي کلیک کړئ باندې لکه انزرټ ټیبل تر زما لکه ول ته ګورځ د کوچ دي خرنه حد څومره ده الکه ټایپ مګل پکې دومره اوس لکه سوي چې دی یو نه تر درش په پورې ته کول شي څه ورته کلمونه ورکه څومره یو نه تر درش په پورې مطلب څنګه ده هغه مطلب الاف ده یعنی اجازه شته ده
خاصه تم چره کسو کدا کم کا بس لس کلمونه سي دي ښه روغان لکه دې حد زده کوي دا څومره حد لري ګورل ټایپ کوم لکه څومره ورته یو لګ دالې سره کنو 2000 پته مطلب څه کول زموږ روغان میزر کول شي درش پته کلمونه شول او 2000 پته څومره دي ما سره دا روغان دي دا د ګوري لیمیټیشن دی ښه مطلب حد دی مطلب ذات نشه چولای ښه دا لکه څه کوم تم چره بس امدا لس څه کماته روغان مراوړه لس کلمونه ما تراوړه دا لکه څه چې اټوفیټ بیهیویر دا ګوري زده کې ښه الکه څه چې فکسډ کالم اټ ولا کسمه کلم اوس دمر کلم اوس کلیک کړی باندې اوس ګوره ما سره کلم انزرټ لای شو په دې شکل باندې راغی خداس مطلب ته چې نه دا سنوي سو کله کا انزرټ راځم بیا ټیبل ته انزرټ ټیبل لکه څه په کار دي فار ایگزامپل ور کلمونه او ودانې روغانې سو کله کا ماته دا فیک اټوفیټ ټو کنټینټ کلیک کړئ مس ګوره دا مطلب ما سره کوشنی راځي ښه کله چې مطلب دې کې څه نوښته کوي دا کلم څه کې په خپل اضافه کې ازادي کې در سره څه کې لګانو ازادي کې خدا مې لکه څه کنټرول ای وو دا څه مطلب ډیلیټ کې ختم کا حضور پس انسرټ ته بیا کلیک کړئ باندې لکه څه کومه انسرټ ټیبل الکه څه په کار دی وته چې مطلب دومره کلمونه دومره روغانه سره خو څه قسم لکه وسی اټو فټ ټو وینډوز مطلب د وینډوز مطابق څه دا فټ کا لکه د دې خطکش مطابق کلیک کړئ باندې لکه څنګه چل شو سره د دې وینډوز مطابق څه مشل کنه دا مطلب هغه اډجست کړل شو خادي کله خبره بل دا بعضو کدا سره کې ښه چې ته یو ټیبل د ډایمنشن ورکې څه ورته ورکې ډایمنشن بودونه ټول ارز هم 3D سره څه قسم ګورل ته کلیک کوم او تم چې کړم لکه یو انسرټ یو ټیبل مې کله لکه چې انسرټ کو څه کارو ګور ورته متوجه شي او تم چې لکه 15 کلمونه او 15 روغانې او څه کوا اټوفیټ ټو کنټینټ ریمember this dimension for new table څه مطلب شل کنو همیشه مې کله چې ټیبل انسرټ کوو 15 کلمونه پکې واچو 15 روغانې پکې واچو او دا نوښته مطابق څه کو ځان عیاروا دا خبره ګوره هر نیو ټیبل باندې څه کا اپلای کا کلیک کړئ باندې څنګه چل شو سماسره دې شکل باندې څه دې مطلب څه نوښته کوي لکه اصل ګوره د چې د اټوفیټ ټو کنټینټ دی دا خپل فیلډ څخه لکانو د دې نوښته مطابق څه کې ازادي اډجست کیږي ورته سره ها اوس لکه خبردار و چې مطلب بازي په دې شکل مطلب اوس ګوره څه کلمونه کوښ نه کول څه غټول غواړي دلته بودري ګوره تاسو کا سي تنګ کا دا مطلب زیات کا سره دې درم کول شي مطلب یو کلم څه کې اوته کم کې یا زیات کې یا پر ځم مطلب سره کوم دا انتخاب کا ها ازم لکه چیرته د ګورل ته ما سره شته ورسره وای ښه چې کلمې مطلب څنګه زیاتېږي ګوره ورسره باندې کار کوم چې روان دی د دې ټیبلز ټولز کې روان دي ښه رزولټ دا په لکه سوي مطلب ته غوړي سکه ټیبل ډرا کې رسمي کې څه قسم ګوره په دې کې وکړه ستا کار څه شي باندې بدل شو پنسل حالت ګوره چپ کلیک ونی څه کله ډرا کا دومره مې لګا پکار دی دې ګوري به کار دا خالص څه مطلب د خپل سایز مطابق څه کول شي دا مطلب ډرا کول شي دا یو ورو ولکه دا لکه بل ورو کا سره او کجې مرسم کوي ښا سره بیا مطلب مشکلات جوړوي دا پر ایگزامپل بل ورو شو دا بل ورو شو سره او الکه دا څه مطلب یو کلم شو ما سره سره دا مطلب بل کلم شو تو څه کې مطلب خپل لګي څه کې دا ډرا کوي خو ګوري کچې ته مطلب لګي سایز ګډوډ کې بیا بل ډرا کیږي سره سره باید عمودي څه کوم تاسو درسم کوخه وسنه شمه سره هغه تقسیم کړل شو ښه خلک د مایل حالت ته ویړو ډایرکټ پچی باندې بدلېږي یو بل ټیبل باندې بدلېږي چې مستقل ټیبل دی جوړیږي ښه خرازور پس بل لکه سوي کلیک کړي باندې وای لکه کنورټ ټیکست ټو ټیبل دا ګډر مې خبره ده کله لکه دا سکیږي ښه ګوره زه کنټرول ای پریس کوم دا څه کوم ختمه ملکه ما یو انټری کړی څه قسم لکه سم کړی ښه چې رول نمبر لکه چې رول نمبر دې لکه ما سو کړی کاما مور کړی کاما څه شل کنو دا پر ایگزامپل سټوډنټ نیم شو ښه اس نیم مین سټوډنټ نیم الکه کاما بیا شکل ورته اف نیم یعنی فادر نیم صحیح شو ښه دلته ملکه شکل چې کلاس اوس ګوره فیلډینګ ما سره ډن شو مشکل نشه پکې خالقه دې ته ملکه شکل چې رول نمبر 1 پر ایگزامپل ښه الکه شو کوم چې رول نمبر 1 صحیح شو اول نمبر والا الکه څو د ما سره پر ایگزامپل خان دې پر ایگزامپل فادر نیم خان فادر نیم جان صحیح شو کلاس الکه ورډ کلاس شو اوس ګوري ورته اوس ما ته چې مطلب دینه کوم ټیبل جوړیږي لکه ټیکست ده کنه غواړم چې ټیبل ته کنورټ کړم تبدیلی کړم څنګه چل وکم ګوره د دبلاشن په دې وکړم کوم د ګوره څنګه شما سره فعال شو وګوره دې کې خبر زده کې دا به کنټرول زد کوم همیشه تاسو به څه کې یو فیلډ بل فیلډ نه په باز شان باندې څه کې سپریټ کې جدا کې اوس ګوره تمام مطلب د فیلډونو چې باندې جدا کړی دي کاما په تر باندې پټکم تاسو ښکارا سیدا اوس ګوره دا می چې باندې جدا کړی لکه د کاما باندې د نقطه باندې سره دا بل کسم اوس کنورټ کوم کلیک وکم ته ټیبل ته راشه او کنورټ ټیکست ټو ټیبل کلیک کړئ ولوس لکه ما ته وای چې تا دا نور مطلب په خانه سیټینګ دی دغه لکه سوي چې سپریټ ټیکست اټ الګ چې باندې جوړ کړی تم چر پاراګراف دی کاما دا لکه ټاپس دی
اذر دي ته چېرې ما کامه باندې جدا کړی ځکه دا ګوره دا فلټر ما چې باندې جدا کړی کامه باندې نقطه باندې کلیک کړی باندې څنګه چل شو ډایرکټ سره جوړ شو لکه نو یو ټیبل ته مطلب څنګه شو کنټرول کړل شو خو دا ریکارډ مطلب صحیح نه غي ولې دا ما په کامه باندې جدا کړی نه دی ته چې په کامه جدا نه کما دا ما سره په دې رو کې نه راځي ځکه دا اوس نه پیژنل لکه چې دا ونه لکه چا مربوط دی د رول نمبر مربوط دی خان د دې مربوط دی جان د دې مربوط دی او ورډ د دې مربوط دی صحیح شو یعنی تاسو کولای شئ بعض اوقات څه کوي یو ټیکسټ هغه څه کولای شي ټیبل ته کنورټ کولای شي اټس پاسبل ښه امکان لري خو مشخص لکه سره دا سپریټری لري کاما اس فرق او ټاب اس فرق او نور بل لکه څه چې ایکسل سپریټ شي اوس ګوره بعض اوقات لکه څه کیږي چې دا ټیبل تاسو مطلب یې خوښ نشول غواړئ چې د ایکسل راوړل کلیک کړئ باندې اوس ګوره په دې مکلیو کې ایکسل سپریټ شیټ باندې خلک به صبر وکړي تاسو څنګه شي ایکسل را اوپن کړئ خو ګوره شاوخوا مطلب چې ما سره کارو ګوره دا د ما سره چې خلک یې کارو دا ایکسل هغه ده کړه دا مې لکه څه انتخاب کوړتا بولډ کله کا دغه مطلب تاسو کې دا یو څه ټیبل جوړوي ښا دا مې څه کله آل ټیبل تاسو کوم ډبل کلیک کوم څنګه چل ما سره ډایرکټ سره غلل اما د ایکسل چې هغه ما سره ټیبل لګا خو په دې کې ته اوس پاسنه سره تغیرات نشي راوستي دا ابجیکټ دی ما سره دی بل څه مربوطه ده سیدا خلاره که څوک ختمه دا اوس ګوره نیکسټ ورپس راځم کلیک کړئ باندې بل لکه څه چې کویک ټیبلز ګوري دی ورځان په ور پکار دي لکه اوس ما سره دا پاس مطلب سیمپل خبري ولې و دا چیرته کویک ټیبل ته راځو دغه لکه څه ما سره بلټن شي لکه ټایپونه دي بلټن څه مطلب چې مخکې جوړ شوی دي کمپنی په مخکې کټ کړل لکه اول مله کسب کار کلندر کلیک کړئ باندې ګوره دا خپل ټیبل دی لکه نو خو سټایل ورته ورکړئ ښا اوس ګوره مکمل انتخاب کو چیرې اوس ما سره دا ټیبل څه لکه دا ما سره چې ټیبل ټولز دي ما سره سره ښا دی هغه مطلب دا کلندر یعنی مطلب جندري شکل باندې راځي در سره ښا دا څه مطلب ته نه غواړي چیرې څوک ماته یو بل راوړه ګوره انسرټ کویک پارت باندې کلیک کوم لکه څوک ماته یو بل سره راوړه کومه ولا کدا سه کلیک اوس ګوره دا سټایل نه دی رقم دي سټایل سي ما سره ښا دا څه مطلب تاسو نه غواړي ورته چې یو بل ماته راوړه انسرټ ټیبل تر زمر کا څوک کویک پارتس دغه ملک څه پکار دی دا سه ګوره دا کلندر 3 کلیک کړئ اوس ګوره ما سره په دې شکل باندې راځي چې دا رقم چې ما سره دي سټایلز دي ښا یا کلندر دی ما سره خلاص پس به دلته ټیبل سره زمر کا کلیک کړئ باندې سمې پکار دی ګوره وته ملک دا څه وسی کلیک څنګه چل ما سره اماغه کلندر ما سره راځي دا په خپل یو کلندر دی هغه دی مطلب ټیبل دی خو جندري جوړ کړی دا په کوم سټایل باندې سره ښا راځو دلته انزر باندې کلیک کوم لکه ټیبل تر زما کویک پارت باندې کلیک وکړه سره نور دا کسب په کار دلته ګوري مطلب سره مختلف قسمه دي مطلب ته سټایل نه راخاله کدا په کار شکل کې دی باندې ګوره الفا بیتا ګاما دا شانی په کلیک سره دا خپل چیرې ما سره یو ټیبل دی ښا نور د مطلب څه په کار شکل کې دی باندې لکه څوکا او تم چې لکه دا سوسی نو ګوره ما سره څنګه شو ډایرکټ امه انځر کړو سره پوینټ ا بی سی دا سره په مخ راځه ښا دا دا سره په سره کنور څه په کار دی انسرټ کویک پارت راځم او تم چې لکه څوکا ماته دا قسم راوړه کلیک کړئ باندې څنګه چې ما سره ډایرکټ امه راغی ښا کالج مطلب سټوډنټ نیم دی ګریجویټډ دی پلان کې کې سره ښا دا ملک څه کو لاندې مې کلیک وکړو انسرټ راځم ټیبلز او کویک ټیبلز لکه څوکا نور تاسو مطلب څه کولای شئ نه دا انتخابول شي ورته سره ښا اوس راځو پس دا خبره خلاص ولم تاسو سره یو څه انتخاب کو فار ایگزامپل کومه لکه انتخاب کړ ما دغه انتخاب کړ ښا دا به ټول لکه څه انتخاب کړ راځو څه کو دي کنټیکچوال ټابونه باندې کار کوو چې باندې کنټیکچوال ټابونه ما تاسو لکه نه ولې ویل چې ټابونه په دوه برخو ویل شي دي یو سټانډرډ ټاب دی یو کنټیکچوال ټاب دی کنټیکچوال څه مطلب دی چې هغه دی وشي مربوطه وي اوس ګوره دلته مانه سره لکه چې ټیبل ټولز دا چا مربوطه دي د دې ټیبل مربوطه دي کنه دا چې ما سره کنټیکچوال شول خاطر کې اوس ګوره ما سره ول چې ډیزاین ټاب دی به شي دی لی اوټ دی خا ډیزاین درته مالکا سوي چې لکه سو کومه تا هیډر رو اوس ګوره دا به ختم کړی نه ښا سیدا دا مکمل می کنټرول ډبلیو پریس کور پسې ډو ناٹ سیو کله کا یس کورتا او بیا کنټرول ان پریس کړه سیدا یو ټیبل اور انسرټ کله کله ته مسکه یو ټیبل انسرټ کا فار ایگزامپل دا قسم سیدا خدا سو کومه دا برابر کړه ښا تم دا شلو کله کا دا سکا او کلیک کړئ باندې سیدا اوس ګوره ما سره دا څنګه شو ډایرکټ راغی ښا دغه برکه سنې وشته کوله چې فار ایگزامپل تم چر آی ډی نمبر سیدا نیم سیدا جاب ښا دا فار ایگزامپل ښا سالری او دا فار ایگزامپل کمیشن ښا څوک د ما سره اول نمبر عمر دی فار ایگزامپل ښا جاب لکه چې ما سره آی ټی دی سالری سم لکه دومره سالری دومره کمیشن دی سیدا نمبر 2 لکه څوک دی ما سره زاهد دی فار ایگزامپل ښا دا فار ایگزامپل ډاکټر دی دومره مطلب سالری شو ما سره او دا کمیشن شو صحیح شو
دا مې لکه مکمل څه کړه انتخاب کړه ورته دا اوس ګورئ مثلا کاسوي چې ټیبل سټایل اپشن دا ګورئ بعض داسې شیان دي چې هغه مطلب څنګه دي د مشخص سټایل مربوطه دي زه به ورته داسې په دلته یو سټایل انتخاب کوم ورته ښه کوم سټایل لکه دغه سټایل مې انتخاب کړه ورته ښه اول لکه څه وي چې هیډرو کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره هیډرو لکه څنګه شل شو رنګ یې ښکاره کېږي که نه او که دا تغیر فرق کوي تاسو سره نه ښکاره کېږي دا ګورئ هر ټیبل لپاره کار نه کوي ښه مشخص سټایل لپاره څه کې دا ور باندې اپلای کېږي صحیح ده دلته به څه کې تاسو ورته انتخاب کړئ بل لکه څه ټوټل رو کلیک کړئ باندې اوس ګوره دا اوس ما سره لاندې څه کار کوي دا ټوټل رو ډسپلی کوي ښه ګوره علامه چې کوم ده او که تا ختم کړه انتخاب ته کلیک وکړه دا ختم کړه اوس څنګه چل شو ما سره هغه دوه لینې څه کړل ختم کړل درته خلک څه چې بانډډ رو کلیک کړئ باندې ګوره دا ما سره بانډډ رو دی ښه الټرنیټیو راځي یو رو څه کې منځ کې خالی پرې دی ښه ګوره اول او دریم رو څنګه شو دا دی بانډډ رو دی ښه دا مطلب نه غواړي ختم کړه صحیح ده بانډ رو څه مطلب ختم کړه ورسره خبر لکه چې فرست کلم اولنۍ کلم مطلب وسی سره خدا ګوري مطلب مشخص سټایل لپاره کار کوي ښا بل لکه چې لاست کلم مطلب اخرنۍ کلم وګوره داس ما ته مطلب چې بولډ کی کنه رنگ پیرازي ګوره څه شو مطلب کچې دا فرست کلم انتخاب کوته ګوره دا رنگ څه کی مطلب څه تغییر ګوره ورته صحیح شو رنگ څه تغییر کوي سره بل لکه چې باونډډ کلم وګوره دا مطلب سره باونډډ کلم دی ښا یو څه کی منځ کی خالی پری دی صحیح ها راځور پس لکه چې دا سټایل سره دا ګوري ډیر ذات اهمیت لري ها بعض اوقات مطلب سټایل څه کی درته ذات مطلب اهمیت درته صحیح اوس ګوري څه قسم خلاص هم دا مطلب څه کوم انتخابم دا قسم لکه دغه پر ایگزامپل ما دا انتخاب ک پلین ټیبل پلین څه مطلب لکه نو ساده چې لکه نو پلین او ګریډ دا مطلب لکه سټایل لري ها اول پلین تر زم دا انتخابم ورته ګوره لکه دا څه کول ته ودرېږو ها خلاص ګورئ مطلب ما څه کړل مکمل انتخاب کړل ها دا ټول ما سره څنګه شو انتخاب کړل شو سیدا راځم لکه دا انتخاب ورته دا ګوره دا ما څه لکه پلین ټیکسټ دی ها پلین مين ساده غوندې تاسو کوم یو غواړئ دا قسم غواړئ دا څه غواړئ سیدا ګوره لکه کوم سټایل دی ما سره او کوښ نه لکه سټایل کې غواړم سې انتخاب کوته ګریډ ټیبل لکه دا قسم وسی ګوره دا قسم غواړئ تم چر دا رنگ خلک ګوره څنګه شو ډایرکټ ور باندې اما سټایل څنګه شو اپلای شو ها لکه بلند را گزار کو سیدا یا پر ایگزامپل دا سنی ویل کسو کا ماته دا د شکل باندې راوړه دا رقم چې ما سره دې سټایل دی ها دا انتخاب کوي ورته خبره پکې نشته سیدا خلک مطلب ډیزاین جوړ کا ورته بولټی کا لګ ذرا او سایز ورته کټ کا خدای مکمل انتخاب کا سکه ماته بولټی کا لګ سے مطلب سایز هم څه کا کټ کا سیدا خلاص اور پس چې د ډیزاین تر شور پسې سو کا ولته اوس مطلب چینج کا ورته څه قسم وړه لکه تم چر دا قسم شي دی دا تاسو خو کوم قسم وړه او کوم قسم د مطلب تاسو ټیبل د ښکارا کی دا هم دا سرنګام چاپیږي ها دا ځکه دا تا ډیزاین ورته انتخاب کړ او کچې مطلب ما پلین ټیکس انتخاب کړ دا به ساده راځي سره ها دلته مطلب څه خپل ګریډ مين ګریډ اصلا کې جال ته ویل کېږي دا مطلب ورچې دی یو ډیزاین دار دا قسم له کزما په کار شو سره خرازور پس بل کسوي چې موډیفای ټیبل سټایل اوس مطلب وړ څه تغیرات راوړي موډیفای مين تغیرات راوړي کلیک کړئ باندې لکه اوس ګوره ماته لکه ستاسو ټیبل سټایل نوم شي لکه تم چر پر ایگزامپل افغان صحیح شو دا چې لکه زما د سټایل نوم شو سره مالک افغان خلک اوس ماته چې مطلب ټایپ لکه ټیبل دی په چې بدل کې اپلای کړم میرا ټیبل باندې اپلای کوم نارمل ټیبل باندې ها اوس ماته چې لکه اپلای فارمیټینګ ټو هو ټیبل په مکمل ټیبل باندې څه اپلای کرا تا او کوم چې نه هیډر رو لکه موږ تاسو ولوسل ها هیډر رو صحیح شو الکه ټوټل رو فرست کلم تم چر هول ټیبل مکمل ټیبل باندې څه اپلای کړ الکه کوم سټایل خو تم چر امپیکټ فونټ ورته ورکا الکه سایز مروي شلی سایز وی بولټ ټیم کا ایټالیک کا اورډر لاین کا چیرې او دا قسم رنگ مرته ورکا خبر لکه سوي چې مطلب دا قسم بارډر څه قسم دا قسم بارډر ورته ورکا چوکاټي سره خلک دې پر هغه څه مطلب ډول ورته چې یو پټ یو نیم پټ سره او دې ته مطلب کوم قسم رنگ ورته دا قسم رنگ ورته ورکا سره او مطلب بارډر څه قسم دې چې بس هم دا قسم بارډر صحیح دي سره بل لکه چې بارډر دا قسم مطلب رنگ وړه کلیک کړئ ونس ګوره ما سره څنګه شو دا راغی ورسره او مطلب سټیکس کوم ځای کې دې چې سنټر کې صحیح دی ښه او کیمیکل کا څنګه چې ما سره ډایرکټ هغه سټایل باندې اپلای کړل شو سلام ولا کنه افغان سټایل چې لکه نو افغان ما څه کور باندې اپلای کړل خلک ګوره ما سره ما سټایل څنګه ته راغلی سره ما ته ډسپلی کوي افغان صحیح شو خلک تاسو وایي چې کلیر ختم کړ چې دې جوړ شول خپل دې راغی ښه دوباره به څه کول کړو و دې چې مطلب راوړه کنټرول زد مې پریس کړ پښه دې څه کې دا انډو کې ښه خلاص پس دلته لګا نیو ټیبل سره لګا ته مطلب غوړې نوې ټیبل لپاره کوم سټایل جوړ کې څه کول ته مطلب هغه ډیزاین کوه ښه الکه څه کې تم جره پر ایگزامپل اسد صحیح شو خلک چې باندې اپلای کړي میرا ټیبل دا ټیبل باندې کوم اپلای کوم ښه نارمل ټیبل باندې لکه ښه څه قسم لکه تم چې دا ایریل ته چینج کړه چې څه ایریل دا قسم وسی سره او دا مطلب سایز سمروي سلری شي سایز بولټیم کا ایټالیک او انډرلاین کا څه قسم کلر پکاره دا قسم کلر پکار دی ښه دا مطلب څه کا بارډر ورته دا څه ورکا د دې پر خپل مطلب دمروي څو کله دا قسم رنگ ورته ورکا او بارډر څه قسم لکه وسی دا قسم بارډر وسی او دې رنگ څه دا قسم کا
بیک ګراوند کې مطلب دا قسم رنګ متول کوسي دا او مینس څه کا مطلب لیکل راوړه ښه اوکې کله کا اوس څنګه شما سره ډایرکټ یو دنه سټایل جوړ شو سلام ایدل کنه بس ګوره دا د اسد په نامه دا مطلب بازو کار څه کول شي به ته استعمالول شي صحیح ده خاطر کې ماته مطلب چې رقم سټایلونه دي خاطر څه کول شي استعمال کول شي بل لکه سوي چې شیډینګ نه مطلب چې لکه نو دا بیک ګراوند کې کوم رنگ وو اوس ګوره دا قسم رنگ دا په دې قسم چاپیږي هم در سره ښه ام دا قسم رنگ به چاپیږي که غواړئ چې مطلب دې بیک ګراوند رنگ بدل کړئ سو کله دا قسم په کار ده دا ګوره رنگ چاپیږي سره ښه شیډینګ دی صحیح ده یا پر ایگزامپل دا قسم غواړئ کلیک کړئ باندې دا قسم لکه په کار شو یا پر ایگزامپل په دې شکل باندې وسه لسه کا ورته چینج کوا کوم رنگ چې تا غواړئ هغه څه کا ورته اپلای کوا صحیح ده بل لکه څه چې بارډر سټایل لکه څه قسم وي دا قسم سټایل ورته ورکړئ بارډر لپاره صحیح ده دا ګوره زما کرسر چې مر بدل شو یو رغه باندې مطلب بل شکل ده ګوره لکه قلم دی یا رنګ ده چې ده ګوره دا څه قسم مطلب څه کوي دلته ورته رقم د دې سټایل نه ورکوي ښه ګوره څنګه شو زما سره بارډر چینج کړی شو کوای شي یو بل قسم ورته ورکا دلته کلیک دا قسم ډبل صحیح ده ښه دلته وسو کې یو ډبل هم ولګو پکې ښه ګوره څنګه چې زما سره ډایرکټ ډبل باندې چینج شو دا څه کول شي دلته بارډر سټایل نه ورته رقم بارډرونه انتخاب ولې چې موډ بارډر کلیک کړئ باندې دا قسم لکه څه مکمل ته بارډر ورته ورکړئ کلیک څنګه چې زما سره بارډر پیرا غشي را دا قسم مطلب غواړي دا رقم چې ما سره کوم دي بارډر سټایل نه دي ها بل لکه څه ویل دا مطلب دې بارډر سمره پر خپل چې نو بارډر څه کله کور ختم کا خدام ټول انتخاب کور سره ښه الګل ته انتخاب کوته نو بارډر کوای شي نه وی دي دا کلیک کور باندې دا انتخاب کوته څنګه دا قسم بارډر ماته راوړه ګوره څنګه شما سره بارډر راغی ښه دا قسم الګ راوړه صحیح دو یا مطلب دا قسم غواړي کلیک کړئ باندې یا په دې شکل باندې ښه بل وای چې مطلب دی بارډر پر هغه څومره مطلب ډبل ورته میرا دومره وسی ګوره دا لږ زرا سایز څنګه دل کانو غټ دی ښه ګوره څنګه شما سره ډیر ډبل لاګی دا سایز ښه او کوای چې مطلب دې کلر بدلول غواړم کله چې زه بارډر رسم کوم رنگ ګوري څه قسمه ته سور کارم ورته راوړم ګوره اوس ګوره دا وسنګ چل شي داسې بارډر راکم کوم رنگ راغی سور رنگ باندې ښه پین کلر شما سره ښه دې ځنه بارډر ته انتخاب ولې شل کچې نو بارډر باټم ټاپ دم د سلګ مخ خلوسري وخه آل بارډر انتخاب وای دا یو ښه سټایل دی سره بل که سوي چې بارډر پوینټر ګوري بازو کده سکی ښه دنه مطلب څه کړه دا رنگ دا سټایل خلی په بل باندې کې اپلای کوي لکه تاسو وسل کنو فارمټ پوینټر لوستره وخه دا چې مثلا کنه دلته دا بارډر پوینټر دی یعنی مطلب دې دا بارډر سره راغله په بل څه کا اپلای کا ها راځور په لکه چیرته لیاوټ راځم کلیک کړئ باندې ګوري لیاوټ کې څه خبرې دي الکه څوک ماته سلیکټ وکا کوم الکه ولته زو درېګم ښه ولته ګوري زما مطلب درته مطلب چې څوک ماته دغه سیل انتخاب ګوري څه مطلب چې سلیکټ سیل کلیک څنګه چل شو ما سره مکمل سیل انتخاب سره لپاره به ډیلیټ کوي مطلب سایز غټوي د سنور او کوښ نه مطلب څوک الکه سلیکټ کالم ګوره کلیک کړئ باندې څنګه چل شو ما سره مکمل کالم راغی یا وایي چې مطلب 10 نه لکه څوک سلیکټ رو کلیک کا څنګه چل شو ما سره مکمل روګان راغلی ښه او کوښ نه سلیکټ ټیبل کلیک کړئ اوس ما سره تر مخ انتخاب د ټیبل سره ښه بل لکه څه دلته دا لکه گرین لاین سیم دا سره ښه ګوره بعض وخت مطلب نه کار کوي سره سره کوم جال په شکل باندې راځي سره دا لکه پراپرټي د کلیک کړئ باندې اوس مطلب وړي سکه بعض معلومات یو ګوره ښه الکه سایز تمره وی ټیبل سایز تم چر کدم راوسه ښه الکه دومره چی شي په کومه باندې مدد ته وړي تم چې انچ باندې کلیک کړئ باندې څنګه چل شو بدل شو یا پر ایگزامپل اس نیول کا سوکا دا ختم کړئ جنا اوکې کا اوس څنګه چل شو ما سره دې شکل باندې راغی سره خدای لکه چې ما سره الاینمنت دی ښه د دې لیکل مطلب سنټر ته لاړ شي رائټ ته لاړ شي لیفټ ته سره تم چر بس هم دا رائټ کې صحیح دی ښه دا ټیکسټ وارپینګ دی مطلب دا لیکل د پاسه او سی یا لیکل نه مطلب یو طرف ته دا ته چر بس نون یا اراوند څه کوته انتخاب کړئ ښه دلته اوس ما سره مطلب چې د باډي شیډینګ ورته خبرې دی ګوره اما شان پکې د ښه ټیبل باندې اپلای کړل کوم تاسو مخکې دی باندې کار کړی وخه ته بیا له خروای چې تر روان ته ګوره ځای وزل ډیزاین تلار شمه خان ګوره دلته بیا مر روان دي ښه بارډر په مسله بیا تاسو لخر سټپ به سټپ ټولو خالي او تر ازمه کلیک کوم دی باندې لکه ښه بل کې چې ما سره روغان لکه ها څومره لکه په کار دمر رو په کار د سره کلیک کړي باندې اوس ګوري ما سره روغان څنګه شوی بدل کړل شوی خیر ازو بیل ته مطلب ز کلیک کوم پراپرټی سره زما ادا مطلب کلمونه دي ما سره کوي څومره په کار دمر په کار دی صحیح شو دا کنه زما سیل په کار دی الکه سیل کوم ځکه وسی ټاپ کې وسی باټم یا دلته د سیل کې کوم نوښت سره تم چې لکه ټاپ ته ویسا کلیک کړي باندې څنګه چل اوس ما سره نوښت چل لاړه ټاپ ته لاړه سیدا ها دغه لکه سوچ ټیبلز کې ګوره او دې لکه مطلب څنګه ډرا کا ټیبل اوس ګوره ما خبره پکې چې ټیبل څنګه ډرا کوي مطلب رسم کول غواړي سیدا یا پر ایگزامپل دا سوچ زما سب کله کنه اریز سم مطلب پاکول کلیک کړي بدل کا اوس ګوره
کلیک کړل ور باندې دا مې راواخیستو ښه دا کلیک کوم څنګه چل شو لکه ختمیږي د سره کنه لکه شي دی پنسل پاکونه دی که شي دی ګوره دا ډیلیټ کول کوي د سره سره خبر لکه سوي ډیلیټ مې لکه پکار دی ډیلیټ سیلز اوس ګوري مطلب دا څه پکار شول ښه دلته زه ودرېږم څوک ماته مطلب ډیلیټ سیل کلیک کړی باندې اوس دلته ګوري خبره زده ښه وای ډیلیټ سیل اوس ګوره دلته زه مطلب ودرېږم دا مې انتخاب کړل ښه دلته ودرېږم ګوره وتم څوک ماته مطلب ډیلیټ کړل سیل ګوره سوي دلته چې سیفټ سیل ټو لیفټ ګوره دا مطلب څوک ختم کلیک څنګه چل شل کنو اصلم ختم شو خو د کی طرف نه څنګه شو یو سری دی خو تر شیپ کړ او دا څه مطلب وای چې نه ډیلیټ کراته چې سیل لکه څنګه سم اپ پورته وسه کلیک کړئ باندې ګوره څنګه چل شو ماستر پورته لاړو دا کله مطلب څه کماته دا سری څه کړه کنه پاسې وي صحیح شو اپ یا پر ایگزامپل وای دا سنوي څه کماته انټایر رو کلیک کړئ باندې څنګه چل شو کنه مکمله رو ختم کړل شو او کوي نه چې انټایر کلم یې لکه کاری ګوره انټایر ټیبل لکه ډیلیټ کړه څنګه چل شو ختم کړل شو ښه دوباره بیا انډو کو کار زم تاسو ته سره ها صحیح شو دوباره بیا راځم کدلته دا وشم تاسو سره صحیح شو بل لکه سوي چې رو ان کالم لکه څه غوړي مطلب انځړ کول غوړي تم څو کله کله ودرېګم ښه ماته لکه څه انځړ کله ودرېګا وته چې مطلب اباو کلیک کړئ بل څنګه چل شو ما سره یو روي اضافه شول چیرته لګانو د موجوده سیل نه اباو پاسه او کوي د سیل لګانو بیلو کلیک کړئ باندې څنګه چل شو لګانو لاندې هم اباو انځړ کول شم بیلو ها او وای چې مطلب څو کله لیفټ طرف ته مطلب غوړي نو پرابلم یا مطلب رائټ ته غوړي کلیک شو او دا انټایر کلام مطلب څه په نظر کې ونیو ښه یا انټایر ټیبل په نظر کې ونیو درته سره خبر لکه سوي چې مرج لکه اوس ګوري دی خبره ز کول مې ښه دا څه سیل مطلب ما څه انتخاب لورته دا غوړم څه مرج کا مرج څه مطلب یو ځای کېدل اوس ګوره زه په دې کلیک کوم مرج سیل کلیک څنګه چل شو د ډېر سیل ما څه یو سیل جوړ کړ صحیح شو او دیم چې انډو کلګه کوي چې سپلیټ ته شو ول به دا څه مرج کوم اوس ګور یو سیل دی جوړ شو کنه اوس سپلیټ کوي کلیک کړي باندې وای مطلب که څو کلمونه باندې سپلیټ کوي تقسیم کول غواړم تم چې لکه په سلور کلمونو سلور وګار باندې څه دا تقسیم کلیک کړي باندې څنګه چل شو ډایرکټ دا سپلیټ کړل شو مرج یو ځای کول سپلیټ تقسیم کول ها بل لکه سوي چې مطلب سپلیټ ټیبل ګوري بازو څه کی چې مطلب غواړي ټیبل څه کې جدا کې سره ګور ته ودرېګا دا مې لکه څه انتخاب کو سپلیټ کلګه کلیک کړي باندې څنګه چل شو یل ته ودرېګا ها دا مطلب څه کوم زه ودرېګم دا مې انتخاب کړ ها دا مال څه لکه سپلیټ کا څنګه چل شو لکانو تقسیم نه کو ها دا ګورال ته ماته کسل مرګ دی دا سپلیټ بناور کې سم نور کې سپلیټ دا ودرېګا لکه بیا سپلیټ کا کلیک کړي باندې څنګه چل شو ما سره سپلیټ لې شو یعنی دا مطلب چې ما سره جدای به کړل ګور دا علامه چې کوم دا سم نور کې سپلیټ ته تکول والا ها بیا راځم لکه تاسو کوم انتخاب مور سره کلیک کړي باندې او لی اوټ راځم ها نور لکه سوچ اټوفیټ دا هم تاسو مخ کول سره چې د کنټینټ مطابق څه ځان جوړ کړي کلیک کړي باندې ګوره د کنټینټ مطابق ځان جوړ کړ یا پر ایگزامپل چې لکه څوک د وینډوز مطابق د مطلب جوړ شي یا پر ایگزامپل داس نه لکه څوک ماته کالم وید کلمونه مطلب څه مطابق څه ځان عیار کا ها بل لکه سوي چې تاسو وید په کار ګوره د مطلب څه کول شي وید هم اضافه کول شي هایت ګوره جګواله پر خپل څه ماته اډجست کا او کوم چې مطلب څه کومه ډیسټریبیوټډ کا توزیع کا ماته مساوي څه تقسیم کا ګوره ډیسټریبیوټډ رو تقسیمول دي او ډیسټریبیوټډ کالم سره لکه چې ډیسټریبیوټ د پلان کې سره د تقسیمول لپاره سره کو بل لکه څه چې ټیکس الاینمنت ګوري دا ځکه مې خبره ده دا به سندو کوم تاسو چې څنګه شي دا خپل دله تراشي ګوره سره ها دا مې لکه څه کو انډو کړ خلاص ګوري زموږ مطلب غواړم څه کوم دې کې د ټیکس لکه تکرار کړم ګوره ټیکس لکه دلته لاړ شي کلیک کړئ باندې دلته مطلب لاړ شي دلته سیده لکه دا ماته شي لکه دې سټایلونه دي ښه کنټینټ مطابق څه ځان اډجست کا یا د وینډوز مطابق ښه اوس ګوره ما سره د دې شکل باندې راغی ښه الګا دا لیکل دلته ویسا کلیک کا مطلب دلته مین سلاړ شي دی چپ طرف ته راغلی شي کی طرف ګوره چې ما سره کوم دې ټیکس نوشتي دي خاص سټایلونه دي ښه څه کولای شي دا مطلب اډجست کولای شي او تاسو لکه چې سره د سنټر کې ساتي ښه بل لکه سوي چې ټیکس ډایرکشن کلیک کړئ باندې ګوره بازار کدا سندري دا زیرګان کلیک کړئ چې شماره تاسو کګه غوند راغلی وي پر ایگزامپل دا انتخاب مو سره ښه دا مې څه انتخاب کړ ټیکس ډایرکشن کلیک کړئ باندې ګوره ما سره په دې شکل باندې راغی تاوره څه خبره پکې نشه سره دا قسم الله وځ دا قسم او بل لکه سوي چې سیل مارجن کلیک کړئ باندې اوس مطلب څه کولای شو ته سیل مارجن کولای شي لکه ټاپ دمره باټم دمره لیفټ دمره او رائټ دمره کلیک کړئ باندې اوس ګوره څنګه شو ما سره دا سیل لپاره مې مارجن جوړ کړ ښه راغله لکه سورت خبر تاسو سره کوم ویل چې دا چیرته وای سورت دلته ولول ښه ګوري سورت نه سم مطلب لکه نو ګوري ورته زغړم دی کې د کومه ډیټا چې دا څه کومه ارینج کومه ترتیب ورته ورکمه څه قسم لکه دا مې مکمل انتخاب کړ ښه صحیح شو او راځم لکه چې ته سورت راځم
اوس ما ته چې سورت بای چې لکه نو کالم 1 تاسو ګوره دغه یو آی ډي چې کوم دا یو کالم دی لکه صحیح شی یو ستون دی دا چې لکه ما ته چې دا کې نمبر دی لکه سو که دا ما ته مطلب ترتیب کې چې لکه نو اسندینګ دی کوشنی نه درغټه پورې کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره دا څنګه شل کنه دا اسندینګ ترتیب شو ها کوي دا سنې لکه ډیسندینګ می پکار دی دې کلی وکړه اوس ګوره څنګه چل شو دوه چر لاړل اول لاړل خدا صحیح نه راځي ښا تاسو همیشه به چې اوس لکه دغه اسندینګ مو ساده ښا چې د هر کوته نمبر ټیکس باندې کیږي ښا ای بی سی به 10% خرڅ سره خبر لکه سوي چې ریپیټ هیډر مطلب بازو کې کی سکل تا یو کلم ته مطلب یو ټیبل د سور کړی دی یو هیډر دی ورکړه څه کې ریپیټ کول غواړي چې نه وکړه کړي دینه وکړه کړي ښا ریپیټډ مطلب څه کوي تکرار راوړه خو سپل ما سره ټیبل یو درنه ښا چې کله زیات شو د سره یو هیډر تور کا پس کې ریپیټ تر وړي ښا بل لکه سوي چې کنورټ ټو ټیکس دا ګورځ د کول مې مله اوس ګوري اوس ما سره چې لکه دا یو ټیبل دی کله ته ما چې انتخاب وسه لکه وای چې ټیبل ټولز زغړم د څه کم کنورټ کما ښا دا به څه کوم لکه تم چې کنورټ ټو ټیکس کلیک کړي بلې چې باندې جوړ کړم چې لکه دې باندې کلیک کړ څنګه چل شو ګوري سمپل ټیکس جوړ شو مخه ما ټیکس کنورټ کوو ټیبل څه کو کنورټ کوو ورته خاطر څه کله انډو کا بل لکه سوي چې فارمولا ګوره مطلب بازو کار څه کول شي فارمولا څه کول شي اپلای کول شي ښا خو فارمولا لکه چیرته وای ایکسل کوي دا لکه زو درېګم ښا فارمولا دا لکه زما سم ابو کلیک کړه باندې الکه سوي څو شو ما سره سل جمع سل څو کې لکه نو 200 ښا سم کراته ابو دا لکه ډایرکشن پر نظر کې نیول کی ښا سیدا تاسو ګورئ دلته ما چې سم کراته لیفټ چپ در مطلب جمع کول غواړي دلته مطلب بدل کول تم جرا څه کماته چې وکړه ورسره کړو چې سم کراته ابو لیفټ رائټ اس ورپسې مخه سیدا مطلب ما سره کوم دی فنکشن دی ښا اند کور ته پلان کې چې ته ویل کړه به ایکسل کور باندې سټپ بای سټپ کار کوخه دا دې مطلب ما سره کوم دی فارمټونه لکه افغاني وسره راشي ډالر وسره راشي دا رقم چې ما سره دی مطلب فارمولا د پکې فنکشن پکې د وسه نور ها په دې سره کوم تاسو څنګه شو ټیبل هم باید ورسید